پدی وجوانی یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم تاجرانو ترالی او کله چې تاجرانو ترالو نو ویل یا معاشر التجار اے د تاجرانو ټولګیا اے تاجرانو فاستجابوا لله ورسوله دی تاجرانو ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو ارشاد فرمایي اے تاجرانو نو دی ټولو تاجرانو ورته سرونه او سترګې روچتې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخاطب شو او متوجه شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غرض هم دا شانو چې دا تاجرانو دا دی خبرې ته توجه وکړي نو دی ټولو تاجرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اے تاجرانو دا الله دا رسول ارشاد ته توجه وکړي فاستجاب دا الله دا رسول ارشاد ته توجه وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سونه تاجران چې دي دا سونه د خرید فروخت کاروبار کوونکي خلق چې دي نو دا به په ورځ د قیامت باندې فاجران راپاسي فاجران گناهګاران به راپاسي فاجران او فاسقان به راپاسي مگر هغه تاجر چې دا الله جل شانه نه یره کړي الا من اتقى الله مگر هغه تاجر چې هغه د الله تعالی نه یره کړي په خپل تجارت کې وصدقه او رښتیا ویلي په خپل تجارت کې هغه یو تاجر کامیاب دی چې کوم یو تاجر په خپل تجارت کې او خپل کاروبار کې رښتیا وایي او د الله جل شانه نور کې یره او کله ارتکاب د دروغو کوي او د دوکې کوي نو دا ګورې ناکام دی دا به د قیامت په ورځ باندې فاجر او فاسق راپاسي یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء التاجر الصدوق هغه تاجر چې هغه رښتینی وي التاجر الصدوق هغه تاجر چې هغه رښتینی وي دروغ نه وي الصدوق ډېر زیات رښتینی وي او الامین امانتدار وي د تجارت کار کوونکی وي کاروباری سړی دی هر کار چې کوي بزنسمین سړی دی تاجر دی لیکن الصدوق دیر اختینی دی او الامین امانتدار دی اللہ جل شانہ بدد حشر پورز قیامت مانی دا انبیاء علیہم السلام سرکی او دا صدیقین سربیکی او دا شہداء سربیکی کاروبار دی کولو نو کاروبار کے دوکا مکوا کاروبار کی دروغ موایا استا یو سیز دے ستا ملکیت کے دے نو تولی پہاگی کے دروغ ہوئے دا کپڑے کاروبار کے دا کپڑے کاروبار نو دا کپڑے پا کاروبار کے ولی دروغ ہوئے کپڑا ستا کپڑا دا او چې په سو باندې خرڅې تا ته اختیار دی نو د خپل ملکیت کې ته دروغ ولې وي او هر کاروبار چې کې څومره تاجران چې دي نو دا کم سیس چې دی خرڅوي نو دا سیس د ده په دې ملکیت کې دی نو په خپل ملکیت کې ولې دروغ وایي نو دا الله رسول فرمایي التاجر الصدوق رښتینی تاجر چې هغه ګورې دروغ نه وایي رښتینی کاروباري چې هغه دروغ نه وایي الامین او دې خیرخواه وي امانتدار وي
دوکه چا سره نه کوي. تاسو د ښار بازار کې وګورئ او کله دکاندارانو د کاروباري خلکو ته وګورئ، فصلو کې به 10% هم تا ته داسې معلوم نشي چې هغه د دوکې نه پاک. هر یو کاروبار کې دوکه ده، ورکوټه کاروباري او کلي کاروباري نو پاغې کې دوکه ده. نو وجه دا ده زما معزز ورونو چې په تجارت کې برکت نشته، تاوان سره مخامخ. نو د الله رسول فرمایي التاجر الصدوق الامین، امانتدار تاجر او رښتینی تاجر د حشر به الله جل شانه د هغه خلقو سره کوي چې په مخ د ځمکه بهترین خلق دي، انبیاء علیهم الصلاة والسلام. انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې په مخ د ځمکه د ټولو انسانانو نه بهترین، ټولو انسانانو. الله جل شانه به د دې تاجر چې دا رښتینی دی د ده د حشر به الله پاک د انبیاء علیهم السلام سره وکړي او د صدیقینو سره به یې وکړي او د شهداو سره به یې وکړي. نو زما وروره ته چې کاروبار کوې نو په کاروبار کې د دوکې نه ځان وساته، په کاروبار کې د دروغو نه ځان وساته او دې منزلې ته ځان ورسوه، دې درجې ته ځان ورسوه چې الله جل شانه به د قیامت په ورځ باندې د انبیاء او د صدیقینو او د شهداو په صف کې راپاسي. موږ د دنیا کارونو کې څونه لوی مشقت برداشت کوو چې دا ډیګري حاصل شي او دا فلانکې کار حاصل کما، لیکن کاروبار کې نو کاروبار کې د دروغو نه ځان وساته، کاروبار کې د دروغو نه ځان وساته، د دوکې او د فریب نه او د فراډ نه ځان وساته. الله جل شانه به د انبیاء سره راپاسي. دا څونه آسان عمل دی، لیکن مونږ خپل کاروبار په خپله برباد کړی دی. هر یو کاروبار چې کوو هغې کې به دوکه خامخا کوو، هغې کې به دروغ وایو او دا ذهنونه هم داسې جوړ شوي دي چې بغیر د دوکې نه او بغیر د دروغو نه زما دا کار نه چلیږي. نو زما وروره دوکې سره خو ته بربادېږي، دروغو سره ته د الله د لعنت مستحق جوړې. نو کاروبار کې تجارت کې د دروغو نه د دوکې نه ځان وساته چې الله جل شانه دې د قیامت په ورځ باندې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام او د شهداو او د صدیقینو په صف کې راپاسي.